الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي د درسونو دا سلسله و چې هغه پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه راوړي دي سلوي، او دا په دغه درسونو کې نن سلويختم درس دی. په تیر شوي درس کې موږ یو حدیث شروع کړو او ډیر خوندور او ډیر عظیم الشان حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه چې دا په دې کتاب کې 9 نمبر حدیث ته، یعنی یو کم دیرشم. داغه حدیث سنه صحیح سه واضح شی و او بعض خبرې پاتې وي، هغه بنن پوره کوو ان شاء الله. هغه حدیث ویو پیرو ویو حدیث ته د معاذ بن جبل رضی الله عنه وی چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورزوي اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. اے الله رسول دې سه عمل راتوخه چې جنت ته می ورننه باسي او د جهنم نه می لري کی. وی اگر ته چې لقد سألت عن عظيم، تاخذ ډېر لوی خبري مبارکي تپوسو، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ها خودم رد چې الله چاته آسانه کینو بیا آسانه ده. هغه دا کارونه دي، تعبد الله لا تشرك به شيئا، دا الله بندگی وکې، دا غسر بس شی نه شریک کې، وتقيم الصلاة د منځ پابندي وکې، وتؤتي الزکاة او زکات به ورکې، وتصوم رمضان د رمضان د میاشتې روجې بنیسي، وتحج البيت او د الله د کور حج وکې. ثم قال به وتدوي الا ادلك على ابواب الخير، اے معاذ د خیر دروازې ته ونه خیم. الصوم جنة، جنت ډال دی، عفوا روجه، الصوم جنة روجه چې دا ډال دی. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، او صدقه ګناه داسې مړکوي لکه څنګه چې اوبه د اور مړکوي. وصلاة الرجل من جوف الليل، او د یو سړي مونځ کول د شپې په آخرنۍ حصه کې. ثم تلا به دغه آیت وي تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، تر دې چې د يعملون ټکي پورې ورسېږي د آیت یې پوره کړو. ثم قال به دوي معاذ بن جبل تعالى اخبرك برأس الامر، د دې خبرې د دې سر نه دې خبر نه کم. دې کې د خبرې نه مراد دین دی، یعنی د دین د سر نه دې خبر نه کم. وعموده، او د دین د ستنې نه دې خبر نه کم. وذروة سنامه، یا وذروة سنامه، او د دې دین د اوچتې قوبې نه دې خبر نه کم. هغه ته بله یا رسول الله، ولې نه یا رسول الله خبر مې کوي. رأس الامر الاسلام، د دین سر چې دی هغه اسلام دی. وعموده الصلاة، د دین ستن چې دی هغه مونځ دی. وذروة سنامه الجهاد، او د دین اوچته قوبه چې دی هغه جهاد دی. ثم قال به وتدوي الا اخبرك بملاك ذلك كله، د دې خبرو هغه ټول، یعنی هغه خبره ته ونه خیم چې هغه واکدار ده، د دې بنیادی خبره ده. هغه ته ولې نه رسول الله راتوخه. فاخذ بلسانه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل جبه ونیوه، وی کف علیک هذا، دا جبه په کنټرول کې ساته، دا ونیسه. وی موتی چې اې د الله پیغمبر، و انا لمؤاخذون بما نتکلم به، دا موږ چې کومې خبرې کوو الله به موږ په دې رانیسي څه. وی ما ته وی ثقیلتک امک، مور دې در باندې بوره شه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم،
او خلق چې به وي جهنم ته ولیږي په مخونو باندې یا په پوزو باندې، نو دوی به نه ولیږي جهنم ته مګر د هغه څه د لاسه چې دوی په دې ژبو باندې ویلي دي، نو دغې د لاسه به خلق جهنم ته ولیږي. د حدیث امام ترمذي راوړی. د حدیث باره کې ډېرې خبرې شوي، د معاذ بن جبل باره کې هم خبره شوې وه، د حدیث اولنۍ برخه تقریبا واضحه شوې وه، او موږ دې ته رسېدلي وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته کله دا فرض عبادات وښو، نو بیا ورته الا ادلک علی ابواب الخیر، د خیر دروازې ته ونښیم، نفلي عبادات ته ونښیم، اشاره دې ته چې مؤمن صرف فرضو ته نه ناست. که حدیث تاسو اورېدلی به وي چې د الله د ټولو نه زیاته دا خوښه ده، او حدیث قدسي ده، الله وایي زما دا خوښه ده چې زما یو بنده ما ته رانږدې شي په هغه عبادت سره چې ما پې لازم کړی، او وایي دی رانږدې کېږي ما ته بیا په نفلي عباداتو سره کوي تر دې چې الله وایي زما ورسره محبت پیدا شي، الله وایي زما خوښ شي. نو صرف په دې نفلي عباداتو فرضي عباداتو ته به هم ډډه نه لګولي چې جی بس دا یو په ما فرض دی او بس نور څه نشته. نفلي عبادت به هم بیا کې د خیر دروازې دي. په هغې کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا خبره ښوولې چې الصوم جنه، روژه چې دی نو دا څه دی؟ دا ډال دی. یعنې څنګه چې په جنګ کې د سړي سره لاس کې دغه ډال او وسپنه وي، نو په دې باندې ځان منع کوي د ګزار نه، د تورې د ګزار نه، د غشي د نیزې د ګزار نه. نو دغه شان د روژه چې ده حدیث کې راځي الصیام جنة من النار، د دې د لاسه به الله ته بچ کوي د څه نه؟ د جهنم نه. یو روایت کې داسې هم راځي موږ ذکر کړی وحصن حصین من النار، روژه نیو چې دا مضبوطه قلعه ده، قلعه چې په دې کې به ته بچ کېږي، چې کله دې قلعه ته ورنوتې نو بچ به شي د الله په فضل سره د جهنم نه. بیا دا مسله بیان شوې وه چې دلته مراد ټولې روژې چې دي د هغې دا فضیلت دی، خو مخکې تیر شو وتصوم رمضان، د رمضان د میاشتې روژې نو هغه فرض دي، په کې خو دویمه خبره نشته. دلته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیر په دروازه کې دا خبره بیا ولیکئ، د دې دپاره کوي چې صرف په هغې باندې اکتفا نه کړي بلکې نفلي روژې به هم نیسي. او دې باره کې موږده خبره شوې وه د روژو په باره کې، بلکې د جنت په دروازو کې یو دروازه ده چې د هغې نوم دی الریان، او دا د هغه خلکو دپاره خاص دی چې څوک روژې ډېرې نیسي. د روژو لوی فضیلت راغلی په قرآن او حدیث کې، نو د دې اهتمام ډېر کوئ. ګوره دا یو عبادت دی چې الله د دې مبارک کې څه وایي؟ الله وایي حدیث قدسي دی الا الصیام، سوای د روژې نه فانه لی، دا زما لپاره ده. خیال الله نو څومره اجر پې ورکوي، وایي انا اجزي به، زه به اجر ورکوم، بس هغه اجر یې ونه خو و چې هغه الله اجر ونه خو نو څومره اجر به ورکوي. یو سړی وایي چې دا خو ټول عبادت موږ د الله دپاره کوو، د روژې څه خاصیت شو چې الله وایي زما دپاره ده، موږ ټول عبادت د الله دپاره کوو، خو د روژې داسې عبادت دی که نه، که ته پکې یعنی څه وخورې څه وڅکې پټ، نو مخلوق ته پته نه لګي، مخلوق ته خو هېڅ پته نه لګي، ظاهره کوه زما روژه ده. او دغه ته چې سړی ورشي د مکې مدینې ته، اکثر د دسترخوانونه د ماښام ته نږدې خورئ، دا نیکان خلک، دینداره خلک، خصوصا عرب، او خصوصا نه بلکې عرب که ووایم نو هم به زیاتې نه، دغه کار اکثر هلته ټول عرب کوي. نو ثواب د ګټلو دپاره هغوی د دسترخوانونه او په هغې یو شی او بل شی کې خلکو روژې نیولي، نو په دې کې هغه سړی هم کیني چې هغه روژه نه یې نیولي، وایي زه به کجوره وخورم، زه به چای وڅښم، زه به یو شی وخورم بل شي. نو څوک فرق کولی شي چې دوی کې د کومې روژه او کومې ورځ؟ هېڅوک فرق نه شي کولی. ظاهره کې دا دی چې دې ټولو روژه ده. نو دا د الله سره یو راز دی، یو قسم دا روژه نیول د الله سره یو راز، ستا او د الله په منځ کې خبره ده، بس ستا او د الله په منځ کې، د مخلوقو ته نه خبرې. نو دا روژه چې ته ونیسې دا ستا دپاره یو پرده شوه د جهنم نه،
او یو فائدې ده کې یو حدیث وته بیان کوم او دا اکثر ملګری اول پیروري. حدیث امام نسائی راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الصوم جنه، دا روجي چې د یو ډال دی ته په جهنم نه بچ کیږي. خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا خبره ذکر کړې ده مالم یخرقها، چې سو پوری د په دې ډال کې په خپل سورې نه کړي. اوس تا اوسپنه راواغسته ځان ته نیولې چې په ما باندې ګزار ونه لګي، او دا اوسپنه تا سورې کړي، فایده به درکړي. ولې کېدای شي دغه سوري کې په تا باندې ګزار وشي. دغه روجه ده، صرف دا نه چې ما روجه نیولې ده بس او جو بس جهنم نه بچو. اوس تا روجه نیولې ده دې پکې سورې کړی دی، نو سورې سره یعنی ګناهونه کول او روجه د پیغمبر په طریقه نه ده. روجه ونیسه فحاشي ګوره، روجه ونیسه جنکو ته ګوره، روجه ونیسه سندرې اوره، روجه ونیسه د سحر نه د ماښامه پورې خوب کوه، فرض مونځ مه کوه. دا خو تا ډال ټول سورې سورې کړی دی، نو تا به څه بچ کړي د ګزار نه؟ بچ به دي نه دي بچ کړي. نو روجه هغه فایدهمنه ده چې هغه په عباداتو کې تېره شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه یې. ګینې بیا دا سړی په هغه حدیث کې راځي، لکه امام احمد دا حدیث راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دې سم کې چې یو سړی روجه ونیسي او د روجي د څومره روجي چې دی ونیسي دا دومره تکلیف دی تیر کې او د برخه باندې صرف دا ورسي چې د ځان وږی کړی د ځان یې تږی کړی. څه معنا لري؟ اجر نشته، صرف څه وشو خوراک څښاک نه ځان بند کړی، نور هېڅ فایده پکې نه و. او څومره یعنې د ده په حال باندې سړي له جړه ورشي چې یو سړی اوس مثال کې د رمضان د میاشتې روجې نیسي او 13 روجې ونیسي او د سحر نه ماښامه پورې نه څه خوري او نه څه څکي او د ښځې نه ځان منع کړی، او چې روجه ختمه شوه عملنامه کې دا ولیکلی شو چې ده صرف ځان وږی کړی ده او ځان یې تږی کړی. ځکه قرآن کې سورة الغاشیه کې الله څه وایي؟ هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه. عامله عمل کون کی وي، ناصبه ځان به ستړی کړی، قیامت پر ورځ به بس هلک دي شي. او دا ډېره د یېرې خبره ده چې په دنیا کې ته ځان ستړی کړي په عمل، او آخرت کې درته الله وایي چې هسې دې ځان ستړی کړی. لکه یو سړی خو هغه دی چې د سره یې څه نه دي کړي، زه د خبره خو واضحه ده، ده خو د سره څه نه دي کړي، دنیا دپاره لېږي او بس دنیا کې مزې وکړي او آخرت یې تباه شو. خو یو سړی دی چې دنیا کې په دې سوچ لګیا دی چې زه آخرت ګټم، او آخرت ته چې کله ورغی نو الله ورته ځان داسې ستړی کړی. د دې سړي به څه احساسات دي چې کله ورته الله دا ووایي. او په دویم پیر بیا واپس راتګ دنیا ته نشته. عاملة ناصبه، عمل یې وکړو ځان یې ستړی کړو. نو نصیحت ته ورته دا دی چې عمل کوئ نو به یې سم کوئ. یو سړی اوس لکه منزل راغی سي ټیم یې ورکو، خپل بدن یې ورکو، د دنیا مزې پرېښودې، راغی جومات ته، دلته به یو 15 منټه 20-25 منټه تېروي. نو چې دومره راغلی او دومره ټیم دې ورکو، نو بیا خو سم دا ټیم ورکړي چې قبول خو شي که نه. چې اوس یو سړی الله ته مخامخ شو دی چې یا الله ما خو منزله ټیمونه ورکړي، ما خو دوکان هم بند کړی دی، ما ګاډی هم ودرولی، زه د بچو نه د ښځې نه جدا شوی یم، ما ملګري هم پرېښودي، زه راغلی یم جومات ته، والله ورته وایي یو هم نه دی قبول شوی. نو څومره لویه بدبختي ده. یو عمل چې کې به سم کوه. اوس دلته ته درس ته کښېنې، دین ته کښېنې، دین زده کولو ته کښېنې، دومره ټیم ته ورکوې ګنټه، څومره دنیوي کارونه ته شاته پرېښودي دي، خوب دې پرېښودی دی، ډډه لګول دې پرېښودي دي، او فیسبوک دې پرېښودی دی، واټساپ دې پرېښودی دی، او دلته ناست. نو چې دومره ناست بیا خو سم کښېنه که نه، سم کښېنه څه معنا شو؟ صحیح زده که چې د دې خپل عمل څه ثمره خو ووینې که نه.
میوه خو ویني. نو هر عمل چې کوئ که نه نو بې سم کوئ. عمل چې کوئ هسې ته کې چې کې نو بې سم کوه. او سم کوه معنی څه ته وایي؟ چې خالص د الله دپاره او د پیغمبر په طریقه دې ته سم عمل وایي. د دې نه اخوا پکې بل څه نشتي. څه پکې شتي؟ لکه اوس یو سړی ته چا وباره کې وایي چې دا پلانې سم ټیټ نیک عمل کوي، نو چې دا سم د میم له سم شد ورکړي او سره ټیټ هم ولګي، نو څه پکې دننه راغلی؟ عمل خالص دی د پیغمبر په طریقه دی. د دې نه اخوا پکې څه نشتي. او دا داسې اسان کار نه دی چې سړی خاصم ته دوه خبرې، دا ګران کار دی چې الله یې چاته اسان کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته د خیر یو دروازه څه وښوه؟ روژه نیوه. بیا ورته ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته اوس دویمه لار ورته ښیي. او دې خبرې تکرار ته ضرورت نشتی. ما ته اوس ته دا خبره ذکر کړې وه په تېر شوي درس کې چې اوس ته عام یو سړی دا وایي چې دا عمل ته جنت ته رسوي او د جهنم نه دې لرې کوي او څه دلیل ملیل پې بیان نه کړي، ته په دې خبره مطمئن یې؟ نه. خو سم خیال دی چې څوک چې د الله د طرف نه موږ ته پیغام راوړي هغه تا ته دا وایي چې دا عمل ته جنت ته رسوي د جهنم نه لرې کوي، دې کې شک شته؟ نشته پکې. دا د خیر دروازې تا ته ښیي. دویمه د خیر دروازه دا ده والصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. صدقه ورکول ګناه داسې مړه کوي لکه څنګه چې اوبه مړ کوي څه شی؟ اور. مخکې ورته ونه وایي چې زکات به ورکوې، ویلي ورته که نه هغه فرض دی. دلته ورته اوس څه وایي؟ نفلي مو ورکوه. صرف دې ته هم مه کښېنه، صرف دې ته هم ډډه مه لګوه چې زه په یو کال کې 100 روپۍ راله مه ورکوم او د هغې هم دومره تپوسونه به شروع کړي. زموږ خواله راځي که نه کسان، نو ته به دا سوچ کوي چېرته د زکات چېرته په لکاو دی، ځکه دومره غټ حساب یې شروع کړی دا څنګه او دا کال ته ورکوم او که 2 لی ورکوم او که 10 لی ورکوم که دا پکې ورکوم. ته سړی چېرې دا به چې ډېر مالداره سړی چې د لکاو به د زکات وي، نو ځکه غریب معلومات کوي چې معلومات تپوس وکړي د هغه پوره 400 روپۍ زکات وي یا 300 د هغې به دومره تپوسونه دومره خبرې. او حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت په علاماتو کې یو دا نښه ذکر کړې ده، او دا خبر هم په یو حدیث کې ذکر شوی دی چې کله امت کې دا صفت پیدا شو په دوی باندې به عذابونه راځي. یو دا چې کله خلک زکات داسې ورکوي لکه چې قرض چې ته اخلي. قرض چې د چا نه اخلي نو طبیعت یې صحیح ګډوډي او په زور تیالي او دا دغه شان چې دا زکات به خلک قیامت ته نږدې داسې ورکوي. یو سړی به ویني که نه زکات به ورکوي واله ده یا څه ظاهره شو ورکوي، طبیعت یې خراب دی. سبحان الله. د الله مال د الله په وینا ورکول او طبیعت خرابول دا ډېر عجیبه ده. مال د الله دی، دی د الله دی، دا مخامخ بنده د الله بنده دی، د دنیا د الله ده، د ځمکې اسمانونه د هغه رب دي، د هغه په وینا هغه ورته وایي مال ورکه او څومره ورکه. یعنې حیران به شي د دې بعضو خلکو یې دغه په 40 کې روپۍ په 40 کې روپۍ ده که په دې حساب خو پوهېږي که په 40 کې روپۍ نو په 100 کې څو شو؟ 2.5 روپۍ. ته دا 2.5 روپۍ چې رالې ورکې دې سره دومره طبیعت خراب کې او دومره تپوسونه داسې نه چې زیات شي او داسې نه ډېر څوک یې وایي او که دا لږ تقسیم کم په بعضو کسانو کې او دومره لی ورکم هغوی لی ورکم او ده لی ورکم نو ته به حیران شي. زما خواله یو کس راغلی و د تقسیم باره کې تپوس کو که زه دا زکات وي تقسیم کم او دا دیسې کم او دا دغه کم. مانځه نه بعد چې ما مونځ ختم کړو بهر را سره ولاړ ما ورته مې تقسیمول خو صحیح ده شتي زکات تې ډېر دی. دا مې سوال دی زکات تې ډېر دی ته تقسیموي؟ وایي نه 300 ریالې که 400. ما یو کس لی ورکړي چې کار خو به کې وشي که نه ته اوس 300 ریالې هم تقسیموي نو غریب ته خو پیدا صحیح ده چې څه نه څه خو ورسېده خو
سپکارې رانلي. نو دې دومره تپوسونو ته څه ضرورت دی؟ 500 پته زکات ته مثال 500 زکات ته 500 بګې زیاتې ورکه، 1000 زکات ته 1000 ورسره زیاتې ورکه. 50,000 ستا زکات ته د 50,000 زکات چې 500 ګوره معمولي مال نه دی. تاسو داسې معمولي مه ګڼئ. ګوره په 40 کې روپۍ شی نه دی چې تا سره چې 50,000 ستا د مال نه زکات وځي، د سره ښه مال پروت دی. 50,000 دی 10,000 یې ورکړه، 10,000 دی 60,000 یې ورکړه. اسیم دغه الله مال دغه الله له ورکړه. نو صدقه چې ورکې اخو فرض زکات ته، زکات خو پتا فرض دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وایي چې نه نفلي صدقې به مو ورکې، دا نه چې باقي ته یې ډېره لګولې ده. کال به زه ناسم او دا به تېرېږي او هغه په دغه حال. نه نورې صدقې مو ورکوه. فایدې څه ده؟ ګناهونه به دله ختم کړي. لکه څنګه چې ته په اور باندې اوبه واړې که نه او دا اور مړ شي، نو دغه شان دا ګناهونه ورسره ختمېږي. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، امام ترمذي راوړی، وایي مونځ دلیل د ایمان د بنده دی او روجې سره به بچ کېږي د جهنم نه. والصدقه تطفئ الخطیئه، او صدقې ورکول د الله په لار کې مال لګول د دې سره ګناهونه ختمېږي. یو حدیث کې دا هم راځي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب. واوره صدقې فائدہ، صدقه ختمی د الله غضب لره. کته یریږي کنه چې الله به ما ته په غضب کې کنه وي، راضي به کنه وي، صدقې ډېرې ورکوه. څوک چې صدقې ډېرې ورکوي الله چې راضي، الله ورته نه په غضب کې کېږي. دویمه فائدہ وتدفع میتة السوء. څوک چې صدقې ډېرې ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یې د بد مرګه ساتي، الله وله ښایسته خاتمه ورکوي. که ته دا وایې چې الله ما له آخره خاتمه ښه راکړي او د بدې خاتمې نه الله ما وساتي، نو بیا به صدقې ورکوي. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام بیهقي راوړی، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ښه کارونه کول د مصیبتونو نه به دې الله ساتي چې ښه کارونه کوي. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. او پټې صدقې ورکول د الله غوسه ختموي. پټې صدقې ورکول دلته دا مسله یاده کوي چې دا صدقه پټه ورکول ښه دي او که ښکاره. قرآن کې خو دا مسله راغلې سوره بقره کې چې په پټ هم جایز دي ښکاره هم جایز دي. خو علماو یو ناشنا خبره ذکر کړې ده، وی زکات چې ورکې ښکاره یې ورکه، نفلي صدقې چې ورکې نو پټې ورکه. حدیثونو کې د پټو صدقو ډېر فضیلت راغلی. زکات ولې ښکاره ورکې؟ د خلکو د اصلاح لپاره. که چاته چا نه یېري چې رایاد شي، که څوک یې نه ورکوي چې هغه ته عبرت والي ویېرېږي هغه یې مه ورکوي. نور صدقې که عامې ورکوي نو پټې ورکوه، بلکل دې څوک مه خبره. او ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه، درس په آخره کې، چې بعض خبرې د الله سره رازونه ساته، هر سره ښکاره کوم مه پوهېږي. بعض خبرې د الله سره راز کې ساته، او الله سره چی کنه الله یې بیا راښکاره کړي، عزتمنې کړي دنیا کې او آخرت کې. هسې مخې ته خبر راله ذکر به کوو. هغه مېلمه چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته بوت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ناشنا کریم انسان او مېلمه دوست عزتمن. تانی چې مېلمه سړی ویني او بیا د مېلمه نه تپوسونه شروع کړي، ته څنګه ډوډۍ به خورې او که ته راځې او که ته کښېنې او که نه، او ډایرکټ به سړی کور ته بوت. راځي چې کور ته بوت وي مېلمه مې راوسته، هغوی یا رسول الله قربان ستا د مېلمه نه کور کې غوسه نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا
ملګرو ته ووایي څوک به زما دا میلمه بوځي کور ته، نو دغه اوس د هغه شاګردان دي، نو هغه به هم څوک وي؟ درانه خلک دي چې الله د پیغمبر د ملګرتیا دپاره غوره کړي دي. هغه یو انصاري پاسې وي یا رسول الله زه به بوځم، چې کور ته یې بوتو. دا اوس معامله ګوره ټوله د شپې ده، توره تیاره ده. سړی کور ته بوتو، ښځې ته وایي خوشحاله دی، وي الله را باندې وي رحم وکړو، څه خوش قسمت وي د پیغمبر میلمه راغلی. هغې ورته زار د هغه د میلمه نه خو کور کې غوسه نشته. دغه لږ څه خوراک ته دی وړو دپاره مې یخودی دی او دغه واړه جاړي وږي، هغه ته دا واړه په څه طریقه وده که دا خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی میلمه له ورکول غواړي، ځکه چې ما راوستی په دې دی چې زه به عزت کوم، زه به اکرام کوم، زما ذمهواري ده. هغه میلمه ته خوراک کېښه، بچي وږي وده کړو. بچي وږي وده کول دا یو ایمان دی. ګوره یعنې موږ سره څومره نعمتونه دي، داسې کېدای شي چې زموږ بچي دي وږي وده شي، کېدای شي نه شي. سره د دې چې زموږ بچي به وږي نه وده کېږي، بیا هم موږ مال نه شو لګولی. سره د دې چې زموږ ښځه به وږي نه وده کېږي، بیا هم موږ په میلمه خرچه نه شو کولی. سره د دې چې زموږ مور پلار به وږي نه وده کېږي، بیا هم موږ د الله په لار کې مال نه شو لګولی. دلته دا مؤمن بچي وږي وده کوي، او بیا یې ښځې ته دا ووایي چې کله دې ډوډۍ تیاره کړه او راویسته دي، نو دا ډیوه به په څه طریقه مړه کړي. چې روټۍ کېښوده ډیوه مړه شو، بس باندې جوړه شو، په خپله به تیل میل به پکې ختم شي، او بیا هسې لګي او لاسونه یې وال دی پلیټ کې، دې لوښي کې چې زه رسره م لګیم او ښه روټۍ وخوړه. او د دې مؤمن روټۍ چې الله به پکې څومره برکت اچي. که لږ ومو خو میلمه پسې شو، موړ شو، چا میلمه یې راوستی. اوس دا کار د شپې په تیاره کې شی دی، څوک ته خبر دی؟ الله خبر دی، بیا دا سړی خبر دی او ښځه خبر دی. بس دا غم نه دي چا ته بیانې. ګورې دا خو ډېر الله والا خلک دي، ده ته خپل کار معمولي ښکاري. غریب ټوله شپه په دې سوچ کې تېره کړې چې د پیغمبر نه مې میلمه راوستی و، څه ونو کور کې. دا خو دا سوچي چې دا وګټه میلمستیا موږ وکړو، دا کړې وګټه میلمستیا، خو دې مؤمن ته خپل عمل ډېر وړوکی ښکاري. دا ډېر غټه میلمستیا ده. ګورې دا که یو کس له داسې 50 خانه لال کې که نه، او د سره په کلونو پروتې میلمستیا ولکې، بیا ورته هم نشي رسېدی. دا داسې میلمستیا ده. نو سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څوک کوم ځای کې دی هغه میلمه چې بوله غریب باندې یاره راغلی چې که څه الله ورته ویلي دي چې میلمه یې بولی و، روټۍ صحیح نه وه یا لږه وه، وی یا رسول الله حاضر یم زه یم. وی الله تا ته او ستا دې ښځې ته چې پرون وکتو، تاسو چې د دې میلمه څومره خیال ساتلی، نو الله وخندل تاسو ته چې وکتو چې دا څه درانه مؤمنان دي، دومره مین دي دوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، د هغه په میلمه باندې. خبره مې دې پورې راواغسته چې دې د الله بنده د عمل پټ ساتلی او غریب بلکې خپل عمل وته کمزور ښکاره کېدو، زړه یې دننه خوړو، زړه یې دننه خوړو. خو چې دا رازونه یې د الله سره ساتي، الله یې داسې عزتمند کړي چې د دې صحابي دا خبره دومره مشهوره شوه چې پیغمبر بیانه کړه، صحابه کرامو د هغه نه رانقل کړه او د قیامت پورې مسلمانان بیانوي. او هغه د الله بنده عمل کړی پټې کړی او څه یې ورکړي و، لږ غونته کې خوراک و، خو هغه لږ غونته کې خوراک سم خوراک و. د هغې سره اخلاص و، مینه وه د الله سره، مینه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. الله هغه عمل څومره غټ کو. ما تاسو دا خبرې ذکر کړې وه که یو درس دوه کې چې دا نیت دومره زورور عبادت دی که نه، چې کله به دله وړوکی عبادت غټ کي او غټ عبادت به دله څه کي وړوکی عبادت کي. دا اوس یعنې ظاهره کې چې ورته وګورې عمل څه دی، یعنې وړوکی لږه غونته کې خوراک ورکړو، خو د نیت تلاسه هغه عمل دومره غټ شو. او کله به یو سړی لګي په کروڑو روپۍ به ولګوي، او نیت یې څه دی چې چاته یې خیمه یا خلک مې صفتو کي یا خلک وایي چې غني دی او دینداره پې ښکاره شم، د هغه نیت تلاسه هغه غټ عمل څه شو، وړوکی خس کې شو.
نو د الله سره رازونه هم ساتئ، دا پټې صدقې په دې کې ډېره لویه فایده زموږ موضوع دا نه ده، نور ځایونه کې موږ دا خبرې ذکر کړي دي، هسې یو فایده به ذکر کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا صدقه چې ده دا ګناه مړه کوي، لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. سوال زړه کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اور ذکر کوي چې د اور ګرمایي شي، اوبه چې په واړې اوبه یخي اور مړ کړي، نو دلته دا تشبیه څنګه لکه ولې ګناه او صدقه او صدقه څنګه اوبه شوه او ګناه تشبیه څنګه د اور سره؟ علماو دې کې ډېر حکمتونه ذکر کړي دي، الله عالم. خو یو ښکلې مزېداره خبره هغه دا ده چې کله تا ته پته ولګي چې زما دا ورور دی مسلمان، د ده ضرورت دی او دی غریب دی او ده ته مسله ده، ته راولګي دي هغه له دې مال ورکو، هغه سره دې مرسته وکړه، دا صدقه وه. د دې صدقې د لاسه الله ستا ګناه ختمه کړه، لکه څنګه چې اوبه مړ کوي څه شی اور. د دې سړي په دې زړه کې یو ګرمایش و، د چا په زړه کې؟ چې ضرورتمن و که نه مالداره؟ نه نه ضرورتمن. ګرمایش د زړه څه غم او سوچ. ولې د غم او سوچ د لاسه ګوره کله ناکله سړي ته هارټ اټیک هم وشي، دومره ګرمایشي راغی. د دې مسلمان په زړه کې ګرمایش د مصیبتونو، د غمونو، د قرضو، د مسلو، دا مؤمن د الله بنده راولګېدو، هغه له یې صدقه ورکړه، په هغه ګرمایش چې په هغه سینه کې و په هغې وله اوبه واړولې، ګرمایش د سینې هغه وله ختم کو په دې خپلې صدقې سره. نو دکې شان الله ختمه کړه د ده نه ګناه د دې صدقې د لاسه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اور ذکر کړی، اور کې خو ګرمایشي که اوس پوه شوئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ګورې داسې نه چې اسې کړي دي، بس هره خبره کې چې سوچو کې به کې لوی حکمتونه او لوی خبرې. دریم دا خیر کار ورته دا ښوولی دی، یا د خیر دروازه، وصلاة الرجل فی جوف الليل، او د یو سړي مونځ د شپې په یو حصه کې یا په آخرني حصه کې، دا د خیر لویه دروازه ده. او که په دې موضوع شروع کړو نو زه چې را ټول درس ورانه په دې ځای ختم شي، خو الحمدلله زما په دې باندې مکمل بیانونه دي تفصیلي، ځان له ټوله خبره هم دې باره کې د شپې د مانځه فضیلت نه هغه به واورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا آیت وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله د مؤمنانو شان ذکر کړی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله وی د دې مؤمنانو اړخونه د طلایانو نه اوچتېږي، یعنی د دوی اړخونه په طلایانو ډېر نه لګي د شپې. بیماران که خوب ولې نه ورځي، يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی چې خوب ولې نه ورځي، بیماران دي یا سوچونه ډېر دي یا فکرونه ډېر دي یا د شپې څه کار کوي. نه نه، الله وی ولاړې ماته دعاګانې غواړي خوفا وطمعا، د یرې او د امیدونو د لاسه. زما د عذاب نه الله وی یریږي او زما د جنت امید ساتي. د شپې الله ته ودرېده، دا اوچت عبادت دی. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي چې الله بعضو کسانو ته وګوري نو وخاندي. یو پکې هغه کس دی چې خپله طلایي پرېږدي، د خپلې ښځې خوا پرېږدي او دا نعمتونه او دا مزې پرېږده، ولاړې الله ته، الله چې ورته وګوري الله په خندا شي، یا الله تعجب وکړي چې څه عجیبه بنده دی، څومره مین دی په ما باندې، دنیا ټوله اوده پرته او د شپې په توره تیاره کې ما ته ولاړ دی. هسې اورېدو کې خو دا خبره اسانه ده چې د شپې تهجد کوو، چې ته عملي کوې پته ولګي، دا خو ډېر ګران کار دی. طلایي نه راپاڅېده، بیا چې موسم یخي، بیا چې د ښځې خوا کې، بیا چې ستړی کار دې کړی، بیا چې سهار وختي بیا کار لځې،
دا مسئلې ته ته بیا هم راپسې الله ته ودرېږي، دا ډېر ګران کار دی. خو چې الله یې چاته آسان کړي نو هغه ته ګران نه دی. چې الله یې چاته آسان کړي نو ګران نه دی. دا نیکان خلک چې کوم دا یو خپله طریقه جوړه کړي، دوی ګوره که هر قسم حالت پر راشي د شپې هغه ورد نه پرېږدي. لږي کې لکه نور کله اته رکاته کې په دغه شپه چې ستړی یا سکاري یا بهاري څلوري کې دوی کې خو پرېږدي نه. الله ورته دا کار آسان کړی او یو نیم هېڅ کار یې نشته، هېڅ مسله نشته. د دې خو پرېږده د دې توفیق چې د شپې مانځه ته راپاڅي، سهار مانځه ته هم الله توفیق نه ورکړي د راپاڅېدو. او ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې کله تذکیره وشوه چې هغه پلانې ودی تر دې چې د سحر اذان وشي، نو د علماو خو په وضاحت کې ډېرې خبرې دي، خو یو قول دا دی چې معنی دا ده چې پلانې د شپې ودی تهجد نه کوي تر دې چې سهار منزل اذان وشي بیا راپاڅي. نو دا خو زموږ د وخت بزرګ دی، زموږ د وخت څه دی؟ بزرګ دی، یقینا بزرګ دی. سحر اذان سره چې راپاڅي د معمولي سړی دی. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تذکره وشي یا رسول الله پلانې ودی د شپې لمونځ نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه، دا سړی دی چې په غوږونو کې ورته شیطان مچازي کړي دي، چې د شپې نه راپاڅي. یو سړی سهار منزله نه راپاڅي. نو دا شپه نه ده، دا د نیکانو خلکو غنیمت دی، دې ته سم خوشحالی سم. او دې ته وویل غنیمت البارده. حدیث کې دې باره کې راغلي چې دا جمع چې دی خصوصا د یخ غنیمت دی. ولې؟ شپې سي شپې اوږدوي. د مؤمنان نیکان خلک چې شپه به راغله نو بعضو چې کله به جمع راغی د بعضو به مبارکیانې ورکولې وبل چې اوس به ټیم ډېر یې الله سره یوازې وخت تېرولو لپاره. او دا خلک دي ولې دا عمل د الله ډېر خوښ دی. لږ ساعت مخکې ما ته وویل دا راځي د شپې په توره تیاره کې راپاڅېد ودرېدو هېڅوک ته نه خبر. او ځکه صحابه کرامو به دا عمل سخت پټو، سلف صالحین انتهایی به دا عمل پټو، خو پته به یې لګېده. د بعض مبارک راځي چې هره شپه تهجد جړاګانې او د قرآن تلاوتونه، او بیا به دا عمل پټ ساتو. خلکو ته څنګه پته ولګېده چې دا به هره شپه کوو جړاګانې ده. وایي چې سهار به کله راووتو منزله سهار منزله او بیا خلکو سره ملو دا مخ به تک زیړو، او مخ چې زیړې دلیل دی صحیح خوب یې نه دی کړی. او هغوی چې خوب نه دی کړی نو پوه شي چې عبادت کې وخت تېر کړی. دا عمل به پټ ساتو، بیا به الله راښکاره کړو ځکه چې هغوی پټ ساتو. دا عمل د الله ولې خوښ دی؟ ځکه چې دا د دې بنده او د الله په منځ کې راځي. ته د شپې به راپاڅېدلی، اوس موږ ټول ته ناست یو، خو د یو بل نه یو خبرې چې د شپې څوک څومره لمونځ کوي او څنګه یې کوي او کوي او کوي نه کوي. او الحمدلله مؤمنان دا چاته بیا بیانوي هم نه د ځان نه چې یو به زه داسې کوم. اوس یو ځای کې ضرورت راغی جدا مسله، لکه اوس ته کسان د سره یو کمره کې دي او ته هغوی سره اوسېږي، او بیا جدا مسله ده. خو چې ضرورت ورته نه وي نو یو مؤمن نیک عمله سړی دا عمل چاته نه راښکاره کوي، ځکه د الله دپاره کړی دی بس. بل په دې کې کیدی نشي چې دې کې دې ریاکاري کیدی شي. ولې نشي کېدی؟ ریاکاري به هله کیدی شي چې کله ته خلکو ته بیانې بیا، خو په هغه ټیم کې دا کیدی نشي څوک نشي چې دا به ریاکاري کوي، ځکه چې خلک ټول وده پراته دي. الا اوس دا که چې ته خوا کې دي کسي او هغه ته ته ښیې او دغه خو جدا مسله ده. خو عام د شپې دی چې سړی یوازې ولاړي ځان له په توره تیاره کې څوک ته خبرېږي هم نه، الله ته څوک خبري. حدیث کې دا راځي چې الله د شپې دا اواز کوي څنګه چې هغه د شان سره ښایي د دنیا اسمان ته راکوشي، وایي څوک شتي څه غواړي چې وله ورکړم. دا بنده ورته الله ولاړي وایي الله زه یې غواړم. زما خو اکثر کسان راځي دا وظیفې غواړي، دا زموږ د مولیانو دا خلک په دې وظیفو عادت کړي که نه، د دې کار وظیفه او دې کار. نو چې ما ته ډېرې مسلې ذکر کوي د دې وظیفه څه ایزم د شپې اخرنۍ برخه کې تهجد کوي 100 رکعته، او باقي ټیم کې الله ته ووایي الله به یې وکړي.
بیا زما دې مخ تاریان دي چې ګوري نه وظیفه وایم نو زه د دې نه غټه وظیفه څه ده زه تا ته بله څه لار د دې نه غټه وښیم حدیث کې راځي چې الله وایي څوک څه غواړي چې ورکم په چا څه مصیبت شتي چې لرې کمی دی یو حدیث کې راځي د چا رزق تنګ دی چې پراخ یې کمه د چا څه ضرورت شتي چې د خپلو خزانو له ورکم یو روایت کې سره دام راځي وایي څوک بیمار دی چې روغ یې کم پاتې څه شو نو چې دغه ټیم کې ته الله ته ووایې نو خو مسله دې حل شو او سبحان الله کم ټیم چې د مسلو د حل کېدو دی موږ پکې وده پراته او بیا په دنیا پسې او دنیا والا پسې منډې او یا مولوي صاحب ته وایي چې موږ له وظیفه راکړه او اصل وخت یې پرې ښود دی د شپې د منځه اهتمام کوئ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل توي الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه معاذ د دې خبرې د سر نه دی خبر نه کوم د خبرې نه مراد څه شي دین د کوم دین چې الله موږ له راکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغې د سر نه دی خبر نه کوم او سر صحیح چې سر دې در کو خبره ختمه شو دا بدن خو آباد د سر د لاسه دی جو سر دې پرې کو چې دا بدن به وي پاتې به شي نه پاتې کېږي نو د دې خبرې د سر نه دی خبر کم د ستنې نه دی خبر کم او د دې د دنګې قوبې نه دی خبر کم هغه وی یا رسول الله ولې نه خبر مې که وی رأس الامر الاسلام د دین سر چې دی که نه او د خبرې سر هغه اسلام دی دې که خو شک نشته اسلام بنیاد دی اسلام دا سر دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه او څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین لټوي الله یې دې نه قبلي او سر دی ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نس قابل قبول دین ګوره دینونه شتي خو قابل قبول دین کم یو دی چې سر یې صحیح چې سر یې اسلامي ما تاسو ته تیر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت دی په علم کې څنګه سخاوت دی په علم کې زیاتی خبره ښایي بارک الله فیک یعنی معاذ بن جبل صاحب تپوس د څه کړی دی هغه عمل چې جنت ته مې ورسې جهنم نه مې لرې کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره اوږده کړه راشي د خیر دروازې راته موښیه او راشي د خبرې سر درته موښیم او راشي د خبرې ستن درته او د خبرې قوبه درته دې ته وایي په علم کې سخاوت او عالم له پکار یې چې دې سي بخل به نه کوي په علم کې علم کې چې بخل کوي دا خو ډېر ناشنا دی لکه علم اوس ما ورته مثال کې دین زده کوو د څه لپاره زده کوو الله د رضا لپاره عمل پې وکړو او خلکو ته یې وښایو نو چې دا دې راواغستو جیب کې دې واچو ځان دې بخیل کو نو دا علم به ته خورې کله بل ورځ مې یو کلیپ وکتو د فضیلة الشیخ او د دې وخت یو فقیه صالح العصیمی حفظه الله دلته ریاض کې خو اکثرو درسونه له مسیح نبوي ته ځینو هلته درسونه ډېر او ډېر لوی عالم دی ډېره لویه پوهه له الله ورکړې په زرګاو د هغه شاګردان دي په دنیا کې نو د هغه سره دا شاګردان کتابونه وایي او وخت د هغه وخت به څومره وي چې په ټوله دنیا کې شاګردان یې کم کم ته به وخت ورکړي نو هغه د مدینه کې هوټل کې اوسېږي مسجد نبوي سره خوا کې چې کله درسونه هلته د دې هوټل نه چې د مسجد نبوي ته راځي نو په دې منځ کې یو شاګرد سره کتاب دی وایي او هغه شیخ یې اوري مسجد نبوي پورې راتلو پورې چې زه د هغه وخته پورې وخت شتي وایه کتاب وایه هغه کتاب وایي چې کوم ځای کې غلط شي شیخ ورته هلته غلطه پروا نه کړي دې ته وایي سخاوت په علم کې د علم خلک کوي دې دپاره چې زه چاته وښیم زه یې راښکاره کړم زه د مسلمانان د الله په دین پوه کړم علم خو دې دپاره نه چې زه به ډګریانې والم او زه شهادې والم او فضیلة الشیخ او علامه او دکتور او فقیه او محدث او بیا به پیسې ګټم دې لپاره خو علم د الله د رضا دپاره چې زه پې په خپله عمل وکړم او بیا دې امت ته وښیم نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت دی حالانکه معاذ بن جبل دا تپوس نه دی کړی چې یا رسول الله ما ته د خبرې سر وښایه
او ما ته د خبرې بنیاد وښایه، دا ته پوښتنه کړي؟ دا خو هغه نه دي کړی، خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت دی. نو د خبرې سر څه شی دی؟ اسلام. او د سر نه بغیر څه کېږي؟ اسلام به وي نو عمل به دې قبول شي، او چې نه وي، چې سر نه وي اسلام نشتی، چې اسلام نه وي اسم نشتی. ځکه الله د کافرانو مبارک څه وایي؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. د کافرانو چې کوم عمل کړي، ګوره ماته چې عمل کړی دی دغه چې الله وایي اعمال شتي، الله وایي د قیامت په ورځ به دا اعمال د دوړې په شان والوزوم. عمل شتي او بیا هم د دوړې په شان والوزولی شي. ولې؟ سر نشتی، اسلام نشتی. لکه اوس خلک وایي د فلانی انګریز او کافر او ډېر ښه سړی دی او د خلکو سره منډې وایي منډې وایي. د دې بدله به الله په دنیا کې ورکړي. په دنیا کې به الله څنګه بدله ورکړي؟ یعنې ژوند به یې ښایي، نور نعمتونه به الله ورکړي، ترقي به الله ورکړي، دا شته. خو آخرت کې هېڅ هم نشته، ځکه چې هلته د هغه سره اسلام نشته. وعموده الصلاة، او د خبرې بنیادي ستن کومه یو ده؟ هغه لمونځ دی. لمانځه باره کې مخکې خبرې تېرې شوي دي، کله چې موږ ارکان د ایمان او د ارکان د اسلام ذکر کول، هلته تفصیل ذکر شوی. نو ستن د دې دین هغه څه دی؟ لمونځ دی. عمود بنیادي ستن ته ویل کېږي. دلته دا ستنې دي، دا چې لرې کړو څه به وشي؟ ابادي به راولي. نو چې تا سره دا ستن نه وه نو دا نور عمل دې هم کمزوري. ځکه حدیث کې راځي دې وضاحت د ګوره قرآن ګوره کله نه کله د یو بل تفسیر کوي، دغه شان حدیث هم د یو بل تفسیر کوي. د دې تفسیر هغه حدیث کې دی، لکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ستن د خبرې ستن څه شی دی؟ لمونځ دی. چې ستن دې لرې کړه خو خبره یې ټوله ګډوډه شوه. تفسیر هغه حدیث کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اولنی حساب کتاب به د الله په حقونو کې هغه د منځه په باره کې کېږي. که دې کې کامیاب شوې مخکې کامیابي، او که دې کې ناکامه شوې مخکې هم ناکامه. که دې کې ناکامه شو معنی ده چې ستن دې را پرېوتې ده. نور اعمال هم کړي دي خو پای کې هم څه شو؟ پای کې هم ناکامه شو. ولې؟ ځکه چې ستن نه وه بنیادي. نو دا آبادۍ نه چې ستن لرې کړه نو پاتې به کې څه شو؟ که ته وایې چې دا دیوالونه به داسې ودرېږي، دیوالونه به بغیر ستنو نه ودرېږي، چت بغیر ستنو نه خو نه ودرېږي. یا که ته دا وایې چې زه به په دې یو کړکۍ ځان ته ولګوم په هوا، وبه لګي، د هغې دپاره به ته څه کوې؟ دیوال به ودرې، په دیوال کې به کړکۍ لګې، هله به کړکۍ ټینګه شي، بنیاد به مضبوطې. نو زمونږ د دې دین بنیادي ستن لمونځ دی. او دا یو دلیل دی د هغه علماو څوک چې وایي چې مونځ څوک قصدن پرېږدي نو هغه کافر کېږي. همدا راجح قول دی. نو دا د هغوی څنګه دلیل شو؟ چې ستن لرې شوه ابادي راولېده، چې مونځ لرې شو اسلام دې را پرېوتو. عماد الدین بارک الله فیک. یو روایت کې داسې راځي واضحه چې مونځ د دین ستن ده. مقصد د دغه علماو دا دی چې کافر شو معنی اسلام ختم شو، او چې ستن راولېده اسلام را پرېوتو. چې را پرېوتو د دې دین څه شو؟ ختم شو. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپل ژوند په هغه وخت کې چې کله ابو لؤلؤه مجوسي خبیث په هغه باندې ګزارونه کړي، په هغه وخت کې هغه دا خبره کړې وه لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. د هغه سړي په اسلام کې هېڅ برخه نشته چې مونځ یې پرېښود، ځکه چې بنیادي ستن ورسره نشته. نو برخه د دین کې د کوم ځای نه راغله؟ او د منځ په باره کې نورې مسلې بیان شوي دي ځای په ځای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وذروة سنامه الجهاد. او د خبرې دنګه قوبه څه ده؟ جهاد. دې خبرې نه څه مراد ده؟ بیا د نه تپوس وکړه ساعت مخکې مو دین. نو د دې دین ستن هغه مونځ دی. نو د دې دین اوچته قوبه
هغه جهاد دی. ذروه دا دې څه ویلی شي وذروة سنامه یا وذروة سنامه، دواړه صحیح دي، دواړه صحیح دي. وذروة سنامه، ذروه په عربی کې هر هغه شي هغه اوچتې برخې ته وایي. نو دلته تشبیه د اوښ د قوبې سره ده. په اوښ کې اوچت ځای کوم یو دی؟ هغه قوبه ده چې په هغه د هغه په شا باندې ده، دا دنګه ده. نو څنګه لکه اوچته قوبه جهاد؟ ولې اوچته قوبه جهاد؟ معنی دا چې جهاد سره د دین اوچتېږي. لکه څنګه چې په یو شي کې اوچت ځای که نه، نو دغه شان د اسلام اوچتېږي د څه سره؟ د جهاد سره. او د دې سره راښکاره کېږي. نو ځکه د خبرې اوچته قوبه چې دغه څه ده، هغه جهاد فی سبیل الله دی. د جهاد ډېر اوچت عبادت دی. یعنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې د خبرې اوچته قوبه جهاد دی، نو دا خو معمولي عبادت نه دی که، بلکې بعضو علماو دا قول دی چې د اسلام ارکان شپږ دي. لکه یو حدیث تیر شو عبدالله بن عمره کې 5 دي، مشهور هم دقه. بعض علما شپږ ګرځي، نو شپږم کم یو دی؟ جهاد دی. بعض علما دا شپږم رکن ګرځي. خدا یاد کوي چې جهاد اوچت عبادت دی. هر عبادت چې کې نو اول به څه کې؟ په هغې به ځان پوه کې. مشکل زمونږ دا دی، لکه اوس یو سړی د علم خوا ته راشي، وایي شیخ صاحب ما اودس وکړو، بیا دا وشو داسې وشو، اودس به زما ماتي که نه به یې مات، او دا نوکونه چې وړه کړي دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي. اول ته د یو کس سره مې دا معامله او دا به څنګه د دې خبرو تپوس به کوي د عالم نه. خو چې د جهاد مسله راشي دی په خپله مفتي. اکثر د جهاد دا مسلې په دې ډیرو کې او په دې کټونو کې او په دې کمرو کې ډېر خلک چیړي. الله اکبر. چې کومه مسله کې وینې تویېږي د نه کې تپوس نشته. دې کې به یې تپوس نه کوي، ځکه چې دې کې د مولیان حقیقت نه وایي، دا به په خپل زړه دغه کې نور تپوسونه دې کوه، خدای نه. سبحان الله. او ځکه دینه به هغه خلک خبرې چې د دین علم یې زده کوي. د علماو چې دا کتابونه لیکلي دي او دې له عنوانات ورکوي، خصوصا د فقه دا کتابونه، نو په دې کې د جهاد دا مسایل په اخره کې راځي. د جهاد دا مسایل په اخره کې راځي. نو که اوس یو جاهل لپاسي دا کورنی مجاهد شي او راپاسي یو دا وایي ای بې دینو، ای درباري مولیانو، حالانکه دا د علماو د پوخانه د طریقه را روانه ده. اوسه پورې تاسو د جهاد مسلې بالکل د کتاب اخر له راوړي او جذباتي که نه، دا په اوله کې ولې نه ذکر کولی؟ نو دله به جواب دا ورکوي، وایي دا د علماو په اخره کې د دې دپاره راوړي دي ستا په شان قمقل ته پکې دا وایي چې څو پورې د دین دا مسلې نه زده کړي که نه، مونځ اودس زکات حج او دا ټول دا مسلې چې دې زده کړي نه، نو د جهاد په مسلو کې به ګوتې نه وایي. د دې دپاره دا باب په اخره کې راوړي چې په دې مسلو کې پوهېږي دلته ګوتې وهه، خو که په دغې نه پوهېږي دلته ګوتې نه شي وهلی. زمونږ هغه بعضو پکې په کلمه هم نه پوهېږي، خو د جهاد غټ مفتي هغه هم دا دی. نو جهاد غټ عبادت دی، او چې عبادت شو نو د چا په طریقه به یې کوې؟ په خپله طریقه، د پیغمبر په طریقه. نو د پیغمبر طریقه به د کوم ځای نه معلومه؟ جبریل به راځي؟ د علماو نه، د علماو نه به معلومه، هغو ته به واپس کېږي. یو سړی چې به ځان له قرآن او حدیث وګوره، ویې ګوره ځان له په ټکي به هم پوه نه شي. علما پوړۍ ده چې کله ته په دې پوړو وختې نو په قرآن او حدیث به پوه شي. او که داسې خلکو نه مولیان جوړېدل، کتابونه ډېر شوي دي ترجمه مرجمه والا، ګوره یې که. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه ته ووایي دا معاذ بن جبل ته،
الا اخبرك بملاك ذلك كله، دې خبره ته ونکم چې ټول واکدار ده، یعنی دې خبره چې ټول مسلې بږي راګيري. موجب بل یا رسول الله ولینه وی د خپل جبه ونیو فاخذ بلسانه، وی ما ته وی چې کف عليك هذا، دا کنټرول ساته. دلته یو فائدہ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکره د صحابه کرام دي شي پوه کول، لکه د جبه خبره د جبه به ونیوه، د دې لپاره چې د مخامخ سره خپوش. نو عالم له پکار دا چې د مخامخ خلکو د پوه کولو حتی الوسع کوشش وکړي. او دا یو نوم عالم چې ویني یا واعظ یا مقبوض لګیا به خپل خبره به کوي او دې سره پروا نه کوي، څوک پوهېږي او که څوک نه پوهېږي. خو د ده کار څه دی؟ 40 منټه د جمعې خطبه ده، دا خطبه سر ته رسول غواړي، دا خطبه سر ته رسول غواړي، بس ځکه چې د ذمهواري ده. ښه نو مولوي صاحب خو څوک پوه نه شوي، که پوهېږي که نه پوهېږي زموږ درسه کار دی، خو موږ خطبه وکړه، ګرځي وځان له ځان به پوه کوئ. زموږ خو دلته کار دا دی بهی موږ خو لکه یو قسم ولیاذ بالله زموږ مزدوري ده، موږ خطبه کوو. او ته پوهېږي نه پوهېږي دا ستا کار دی، ستا دماغ کمزوري دی. نه، عالم چې کله په منبر کیني دا به دا هدف وي چې زه به دا مخامخ خلک پوه کړم. اگر که زه یو ټکی ووایم، اگر که یو ټکی ووایم، خو چې دا مخامخ خلک زما په دې یو ټکي پوه شي. نو چې اوس ته د مولوي صاحب سره ناست یو، قلت یا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنة وبعد منه وقال سقلت عنه وسيرا منصر، او اخر کې به مبارکیانې او مټایانې او چې کتاب هم ختم کړی او هر یو داسې سپینه جوړه چولي کاټني او دا خوشحالیانې او دا میلونه او دا د څه خوشحالیانې، وی چې موږ کتاب ختم کړی، موږ خو ترجمه ختمه کړې. هلته هغه نورو له چې ورلو هغوی موږ خو له نیمه سپاره نه ده ویلي، نو هغوی نیمه سپاره ویلي ده خو بې پوه دي. دې یارانو ټول قرآن ختم کړی ده خو پوه نه دي. ما د مولوي صاحب درس کتو، ډېر مشهور مولا دی پاکستاني، ډېر مشهور، ترجمه تفسیر غټه دوره یې کول او دا سمه ګړزه یې ترې چې ویست او بیا یې واړوئ په پلانې نمبر 2 سپارې پکې پرېښودې، وایي دا اسانې دي منځ کې، 2 سپارې منځ کې پاتې شو، دغه اسانې دي. او بیا مخې ته روان شو او بیا په آخري ورځ چې کوم پروګرام و، کومه اجتماع وه، کومې مبارکیانې وي، چې قرآن ختم شوی دی، قرآن ختم شوی، دوره ختمه شوې ده، سندونه میلاو شو هلکانو ته، پوره سندونه. و دې مولوي صاحب له چې تا دا سند ورکړو دا چې کور ته یې ویوړو او د ځینې ته هلته په هغه 2 سپارو کې د ټوپ والو، دا خو په یو ځای کې دی، په هغه ځای پوه دی، بلکې دغه پرې ستا په دې خبرو هم دی نه دی پوه، ځکه چې تا ورته هم اکثر به هلته قصې به کوم بیانوي، تا ورته هماسې قصې کړي. نو حیران به شي. مقصد دا دی چې څه دا مخامخ خلک په خبر باندې څه کړي پوه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبه ونیوه، وی دا کنټرول کړه. مسله د دې د بنیادي او زه د خبرو مبارک یا د جبې د حفاظت مسله تفصیلي نه بیانوم، ځکه چې مخکې حدیثونه تېر شوي دي. هغه حدیثونه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې چا په الله باندې او په آخرت باندې ایماني یا دې د خیر خبره کوي یا دې غلی کوي، هلته پوره تفصیل ذکر شوی. معاذ بن جبل وی یا نبی الله، دا الله پیغمبر، و انا لمؤاخذون بما نتكلم به، دا موږ چې کومې خبرې کوو الله موږ په دې رانیسي. یعنی د دې ښه پوره حساب کتاب به کي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ثقیلت کا امک، مور دې د باندې بوره شوی، د مور نه ورک شي. دا د عربو عادتي خیري دي، ته څه وایي؟ عادتي خیري، مقصد نه دغه. کله دې سره چې وایي حق تباشي، د دې نه مطلب دا نه چې تباشي، دا بعض پښتنو کې هم دي چې لکه دا ټکی په خولې تباشي. نو دلته مطلب دا نه چې دا خیري یعنی الله دې تباه کا، الله دې مړ کړه چې د مور نه ورک شي، دا مطلب دا د عربو یو عادتو ثقیلت کا امک. وهل یکب الناس
في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی معاذ خلق به جهنم ته نو لیږي په مخونو باندې او په پوزو باندې مگر د هغه صد لاسه چې ویلي دوی په جبو باندې. دا خلق خو روان جهنم ته جبو د لاسه حفاظت پکار. او حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیات چې خلق جهنم ته ځي د صد لاسه به ځي صرف جبه عورت ته لاسه. پورا حدیث مونږ ذکر کړه. د ټولو یعنی ډیر خلک چې به جهنم ته ځي اکثر خلک چې به ځي هغه به د جبې او د عورت ته لاسي. او سوچ وکړه ښه سوچ پکې وکړه اکثر ګناهونه هم د دې دوو خبرو د لاسي یا عورت او یا جبه یا عورت او جبه. بلکې د عورت دی ګناه ته چې مرسي نو څه پکې استعمالېږي جبه پکې استعمالېږي. جبه ګوره ډېر بنیادي چیز دی په بدن کې. او حدیث موږ بیان کړی و مخکې ځکه مالک صاحب مخکې چې به تفصیل نه کوم د دې مسلې. لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. د یو سړي ایمان د هغه وخت پورې نه نیغېږي نه برابرېږي چې څو پورې زړه نه نیغ شوی. د یو سړي د ایمان به نیغي او زړه دې نیغ نه دا کېدی شي چې زړه دې کوږ دی دین دې کوږ دی ایمان دې کوږ دی. که ته وایې چې زړه مې نیغ شي دین مې نیغ شي نو زړه به نیغې. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. او دا کېدی نه شي چې د یو سړي د زړه نیغ شي او جبه شي جبه کږی. د دې ما وضاحت کړه او پته نشي څوک به پې یادوي هغه چاته خبره که نه. هغه داسې چې جبه ترجمان د څه دی د زړه دی. نو جبه دې کږی زړه دې سیدی کېدی شي نشي کېدی. جبه چې دې کږه وه دلیل دی چې زړه دې کوږ دی. او چې زړه دې کوږ او صحیح شو هغه اولنۍ مرحله شو. جبه چې دې کږه ده زړه دې کوږ دی. چې زړه دې کوږ دینداري دې کږه ده. نو جبه بنیادي شی دی په بدن کې. ګورئ د خلکو چې د نیکیانې ګټلي دي او جنتونه یې ګټلي دي او رسېدلي دي د ژبې پکې د الله توفیق نه بعد لوی کردار دی. سوچ وکړو که نه بھائی ژبه باندې څومره د خیر کار کېږي. بلکې غالبا هر د خیر کار چې دی په هغې کې ژبه استعمال شوې ده. او د څوک چې جهنمونو ته تللي دي او د الله د عذابونو حقدار شوي دي نو هغې کې هم ژبه استعمال شوې ده. بلکې چې د ګناهونو ته سوچ وکړې نو د ټول نه زیات چې پکې استعمالېږي هغه څه شی دی هغه ژبه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته معاذ ناشنا تپوس دې وکړو دا خلک چې جهنم ته ځي او پړ مخې به ولیږي هم د دې ژبو د لاسه به ولیږي. نو د دې ژبې حفاظت دا به کې څه ناشنا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې څومره خوږې خبرې بیان کړي. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو. دا حدیث هم روان درس کې به انشاءالله د 13 حدیث نه شروع کوو چې هغه د ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه حدیث دی. اوس سوال دا دی اولنی سوال په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته اول 15 کارونه ښوولي. هغه یا رسول الله دې کار راته وکړئ چې جنت ته مې نږدې کړي جهنم نه مې لرې کړي. 15 کارونه ورته اول ښوولي. چاته یاد دي؟ حاجي صاحب ته شماغ چې په سره دا وی توحید په ځان کې راوله شرک نه په ځان ساتي. مونځ زکات روژه د رمضان دا به ورسره وی ځکه چې روژه نفلي مشتي او حج. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی د خیر دروازې راته ونښیه. هغه یا رسول الله د خیر دروازې کوړي چاته یې دي روژه نیولي صدقه ده د شپې تهجد کول دي د خیر دروازې یادې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولي. نفلي صدقات نفلي روژې
د شپې په توره تیاره کې الله ته ودرېده او تهجد لمونځ کوه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل د خبرې سر درته ونه ښیم، د خبرې بنیادي ستن درته ونه ښیم او د خبرې دنګه قوبه درته ونه ښیم. هغه څه و؟ چاته یاد دي؟ صبر. ته ته یاد دي جماله؟ د خبرې سر څه شی دی؟ د خبرې سر بیا اسلام او د خبرې ستن مونځ او اوچته قوبه جهاد. معاذ بن جبل رضی الله عنه څومره عمر چې مسلمان شو؟ چاته یادي؟ هغه بلا سوچ دی اسی بزان نه وای ها د اخره کې جناسي اتلس کاله عمر مړ شوی کله ستانه شاته څوک نشته ته ما نه مړ کله زمانه سو کله چې مړ شو چاته اتلسمه هجری او خلافت ته چاو عمر بن خطاب رضی الله. عمر د څه دلاسو طاعون بیماری دلاسو، طاعون امواس دا غي دلاسو مړ. لوی فضیلت یې سره لوی فضیلت دی چې قیامت پر ورځ به د علماء سرپرستی کوي. او دغه کې دنه دا خبره لري چې حلال او حرام به ټول زیات دی کوي. نه هغه سعد بن معاذ دا معاذ بن جبل. بیا دا سعد بن معاذ بن جبل هغه صحابي دی فضیلت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا معاذ انی احبک. معاذ ته زما ډیر خوښ او دا یو څو خبرې وي د منځ په اخره کې به وي څه کومه دعا واغه اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوله. نو دا یو څو مسلې چې د حدیث سره تعلق ساتو موږ خپل کوشش وکړو د حدیث ته واضح کولو. که څوک پوه شوی نو کامیاب دی په خپل مقصد کې، او چې څوک نه دی پوه شوی نو الله یې دغه په حال باندې رحم وکړي. ځکه چې د دین اخوا وزه څه وایم که څه طریقې نو تاسو یې بیا ما ته بیان کړئ. که دین اخوا بله طریقې هغه به استعمالو. مو خو ترجمه د حدیثو کو بیا یو ټکی واضح کوو بیا د هغې دلایل او په داسې پښتو کې چې هغه پښتو هم ګرانه پښتو نه وي. زموږ د بعضو پښتنو داسې پښتو دی چې د هغه پښتو هم بیا ترجمه کوي او موږ په داسې پښتو کې الحمدلله ته واضح کوو چې ټول به پوهېږي. نو چې په دې کې څوک پوه نه شو نو بیا بس دا دغه خپل دغه دی طریقې. الله دې موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.